بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونو او احترامات مې ومنئ. نن 18 د جولای کال 2026 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې سیمه ییز، د افغانستان، د پاکستان، د ایران، همدارنګې د منځني ختیځ او نور نړیوال موضوعات دلته موجود دي. انشاءالله په دې باندې بحث کوو که اسرائیل دی که همدارنګې امریکا ده، په د امریکا په سیاست باندې، د پاکستان په اقتصاد باندې، د کویت په برید باندې، په دې ټولو مسایلو باندې بحث لرو. خو د ټول نه مهم اول بحث د خپل وطن راخلو چې څرنګه تاسو ولیدل او ما د تیرو 2 میاشتو نه دا پیشبیني تاسو ته کوله او په تکرار سره مې دا خبره په خپل مصاحبو کې په تلویزیونونو کې کوله چې پاکستان او د هغوی ډلې چې کسان یې تربیه کړي دي تر څو په شمال سیمو ولایتونو کې بدخشان، تخار، کندوز دې ځای کې ناامني پیدا کړي او حداقل یو ځای 2 ځای داسې یو 2 متره ځای ونیسي چې دنیا ته اعلان وکړي دغه د یو 2 متره ځای موږ ونیوه. بالاخره هغه ورځ راغلله، یوه ډله چې ویل کېږي د پخواني وزیر دفاع چې بسم الله خان نومیږي، د هغه پورې تړل یو ډله دوی کامیابه شول چې په بدخشان کې فعاله کړي. دا خبر شیطان انټرنیشنل ورکړی دی او دا د شر و فساد شیطاني چینل د دغه شر و فساد او شیطاني عمل ته لمن وهلې ده. دوی وایي چې یفتل پایان یعنی د کوز یفتل سیمه چې ده دا د طالبانو له کنټروله وتې ده او دا د بسم الله خان د ډلې د جبهې مقاومت کسان چې پاکستان نه خاص د همدغې موضوع لپاره لیږل شوي وو، دوی دا سیمه نیولې ده. بیا اسلامي امارت وایي چې دا یو څو تنه غوښتلی چې اوضاع کړکېچنه کړي، خو مخکې له ده نه چې دوی خپل اهدافو ته ورسیږي د مجاهدینو پې برید کړی دی، ټولې ژوندي نیولي دي او دا مسله یې شنډه کړې ده. په خپله د اسلامي امارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم یفتل ته رسېدلی دی، هلته خلکو سره خبرې کړي دي او د شر و فساد د افرادو د گرفتارۍ دغه فاینل شوی دی او هلته اوضاع کنټرول کې ده او هېڅ کم خبر هم نشته او بسم الله خان د دغې خپلې ډلې سره مختورن او شرمنده شوی دی او پاکستان خپل په پلان کې ناکام شوی دی. حتی دا کسان چې نیول شوي دي دا دونه سادهګان دي چې کله نیول شوي دي او ملا صاحبان او مولوي صاحبان چې څوک هلته د دوی دغه وو، هغوی چې دا نیولي دي دوی داسې شکر ایستلی چې شکر دی موږ خپل د مولوي ورونو په ذریعه باندې ونیول شولو چې خدای بچ کړلو، که نه موږ به ژوند تباه وو. یعنې دا دومره بېخبره او بزدل هم دي چې بیا چې ګرفتار شي داسې خبرې کوي. خو په دې نه خلکو اوس ټوقه جوړه کړې ده، په هر برنامه کې په دې باندې باید دغه کېږي چې دا دونه سادهګانو چې دوی شکر وباسي چې ښه دی موږ د مولوي صاحب لاسه ولیدلو، که بل چا لاسه ولیدلي وی کار زموږ خراب و. خلاصه دا پلان اول قدم د دوی په بدخشان کې ناکام شو. پر وخت او په زمان سره اسلامي امارت اقدام وکړ او د دغې عمل مخه ونیوله او انشاءالله همدارنګې به د دوی د نورو اعمالو مخه به هم نیول کېږي. پاکستان او د دوی دا منحوسه ډله به په دې شي کې نه کامیابیږي. دویم خبر زمونږ ډېر مهم هغه دا دی چې په ایران کې تاسو معلومه ده امریکا چې ویلو ملکي تعمیراتو، تاسیساتو او زیربناو باندې به برید کوي، بنسټیز ادارو باندې دغه بریدونه شروع کړي دي. په دې بابت کې یو خبر نن راغلی و په رسنیو نه چې ما واخیست، هغې کې دا لیکلي و چې د امریکایانو د امام بارګای علی رضا چې په مشهد کې دی او چېرته علي خامنه‌ای او د هغوی فامیل ټول هلته دفن شو، وایي چې په دې ځای باندې برید شوی دی او دا اور یې اخیستی دی او دا ځای سوځېدلی. خو نن بعضې ایرانیانو د دې خبر په مقابل کې لیکلي وو چې دا خبر دروغ دی او موږ دلته موجود استو او دا خبر صحیح نه دی، دا د ځانه چا جوړ کړی دی. خبر خو د ځانه نه جوړېږي، هغه څوک که فرضاً خبر جوړوي چې څوک استخباراتي کسانی او پیسې ورته ورکول کېږي ادا کوي، که څوک دغه حقیقي
برنامې کوي، په دروغو ته ضرورت نه لري، هغه کوم خبر اخلي خبر ورکوي. نو دا خبر په میډیا کې وو، پاکستاني میډیاګانو کې دا موجود و، د هندوستان په میډیا کې دا موجود و. نو د هغې په اساس باندې هغې وایي چې دا دغه مشهد کې دوی راغلي دي، بمبار یې کړی دی او دیزي اور اخیستی دی. دا چې اوس څومره صحیح دی نه دی، یا دغه نفر چې ایران نه وایي چې زه دلته یم دا رښتیا وایي که نه وایي، دا والله اعلم. خو یو خبر چې د یو دوه مرجو نه تیر شي او تصدیق شوی، نو هغه خبر مجبور چې سړی اخلي تیروي یې چې دغسې یو جریان شوی دی. که دا نه شوی خو ښه خبره ده چې نه شوی، مګر که شوی هم معلومات ده، ځکه دا ایران د خوا نه رد شوی نه ده. ایران دا نه دي ویلي چې مثلا امام بارګاه د مشهد نه ده لګېدلی، امام بارګاه د علیرضا، داسې کوم خبر نه دی راغلی. نو په دې اساس دا خبر چې خبر موږ وګورو راشي، د هغه به حتما د دوستانو سره شریکوو، او څوک چې دغه خپل کومنټس ولیکي که رښتیا هم نه شوی بیا معلومه شي، بیا بیرته موږ دا خبر تیر کو چې دا نه دی وهل شوی. همدارنګې د بندر عباس نه هغه سړک چې نورو ښارونو سره وصل کیږي، دا امریکایانو کاملا وهلی او له منځه یې وړی چې د بندر عباس او د نورو ولایتونو ترمنځ اړیکې بندې شي. د کیشیر او د کوهستانونو ترمنځ عمومي سړک هم وهل شوی دی او له منځه وړل شوی دی. همدارنګې په بندر عباس کې د ریلوی جنکشن یا چراهي د دغې څلور لارې د ریل پټلۍ دا وال شوې ده، پلونه وال شوي دي او دا له منځه وړل شوي دي. همدارنګې په بوشهر کې د برق مراکز وهل شوي دي، د اوبو زیربناوې وهل شوي دي، هوایي ډګر باندې برید شوی دی او د انرژي په ذخایرو باندې برید شوی دی. او دوی وایي چې بحري او بري دواړه، یعنې ځمکني او د اوبو قواګانې په دې ځای کې چې سرحدي لواګانې وي دی وهلي دي او له منځه یې وړي دي. همدارنګې بندر د لنګا خمیر په د ریل پټلۍ دا موخه ګرځول شوې ده، وهل شوي دي. 2 کسان دلته شهادت رسیدلی. د اهواز په سیمه کې، د کشم په سیمه کې هم بریدونه ترسره شوي دي. اوس امریکا فعلا د 50,000 نه تر 50,000 پوځ په دې سیمه کې لري، او دوی وایي چې دا 50,000 پوځ دی آماده کړی دی چې د تنګي هرمز د هغې په نظر دا د ایران د کنټروله وتی دی، نو موږ به په ایران باندې برید کوو. نو دا 50,000 پوځ به ایران خواته ځي. د ایران د اوبو یعنی د تنګي هرمز کې چې د ایران کوم د اوبو سرحد دی، دا 1800 کیلومتره دی، 1800 کیلومتره اوږدواله لري، او د دې کنټرولول د امریکا لپاره اسانه کار بنی چې دا د 50,000 قوا باندې راشي. دا 50,000 قوا باندې دا سیمه کنټرولوي، دننه خاورې ته ننوځي، نظام سره جنګ کوي. او امریکایان دغه د دغه پلان لپاره، یعنی زه فکر کوم چې د کوم خاص دغه نه لري، د سترګو دید ورته واضح نه دی، او ایرانیان ورته وایي چې الله دې راوله موږ درته منتظر یو چې ته راننوځې. ایرانیان دا وایي، در حال چې تنګي هرمز د ایرانیانو په کنټرول کې دی، د امریکایانو نه ده. امریکایان هسې دا خبره کوي. او بل دا دی چې دوی که فرضاً ځمکنی برید کوي، په اول قدم کې 250,000 پوځ ته ضرورت لري، او چې څومره جګړه اوږدېږي دی زیاتې قوا ته ضرورت لري چې هغه د امریکا سره فلحال نشته دی، او دا جنګ به ډېر اوږد او ډېر پیسو ته او ډېر پوځ ته ضرورت لري. همدارنګې ایران سپاه پاسدارانو د اول ځل لپاره دا ادعا کړې ده چې په سوریه کې په د سپیشل اپریشن کمانډ اند سنټر د امریکا باندې برید کړی دی، او ویل کېږي چې دا په د تنف سیمه کې دی، او دا دلته د امریکا رادار سیستمو، هلیکوپټرونه یو، نور جهازونه او دا ټول وهل شوي او له منځه وړل شوي دي. او د سپاه پاسداران دا خبر هم کړې ده چې تنګي هرمز زموږ په کنټرول کې دی، عبور و مرور کاملا مسدود دی، کشتۍ نه تلی شي او نه راتلی شي. نو په سوریه کې ایران اوس دا برید وکړه. پرون مې تاسو ته ویلي و چې اربیل او په بصره باندې برید کړی، بیا یو ځلې بیا په اربیل او په بصره او په عین حال کې په تنیف د سوریه کې دوی بمبارد کړی دی، دا ځایونه وهلي دي چې دا د
دا ښکاره کوي چې ایران په هوایي قوا لري او د دفاع لپاره بریدونه هم کوي او میزایلونه هم په ځي باندې لګیږي. نو د سوریې دا وهل چې دي دا هم اول ځل لپاره پکې اضافه شو. بل خبر دا دی چې ایران د کویت پر د اوبو جوړولو، یعنی د مالګینې اوبه چې په خوږو اوبو بدلوي، ځکه تاسو معلومه ده چې دا اوبه چې د عربستان سعودي په خلیج فارس په دې کې دي دا مالګینې اوبه دي، دا د څښلو اوبه نه دي. که چېرته دا غواړي چې په هغې اوبو یې بدله کړي چې اوس کړي، دې ته ډیسلینیشن یا ډیسلیټیشن چې مالګه یې ترېنه ایستل کېږي. دی معنا دا ده چې منفي کوي یا نفي کوي. ډیسلینیشن د اوبو دغه، او دا ایران پخوا نه ویلې چې په زیربناو باندې برید مه کوئ، که په زیربناو برید کوئ، په بنسټیزو ادارو برید کوئ، په ملکي ادارو برید کوئ، موږ به بیا په ملکي دغې باندې برید کوو، او دا به دې کې عربي ملکونه به ډېر خساره وګوري. او اوس چې دا د اوبو دا ځای وهلی دی، دا به سیمه کې ډېرې لوی ستونزې جوړوي، بالخصوص دا چون د کویت دغه یې وهلی دی د اوبو جوړولو، او کویت د اوبو د څښلو سره سخت مشکل سره مخ کېږي. دا ډېرې ستونزې جوړوي، او بغیر له ده نه چې هغوی بیا یو د په حساب ماته ومني بله، ځکه چې انسان بې له اوبو ژوند نشي کولی. د بحر اوبه ډېرې دي خو هغه څښلی نشي، هغه مالګه لري، او دا ادارې چې دي دا اوبه یې جوړولې، د اوبو مرکز یې چېرته چې اوبه جوړې نه شي، دی به اوبه د کوم ځای نه کوي. نو یا امریکا چې دې غاړه برید کوي، دی هغه برید کوي، او ایران دا هم ویلي چې څومره ادامه ورکوي موږ همدومره نور هم ستاسو د برق زیربناوې له منځه وړو، پلونه موږ هم وهو، او ستاسو د اوبو که اوبه او برق ورته خراب کړل، نو بیا د عربي ملکونو کې خلک نه پاتې کېږي، دا ټول دا کېږي او دا ځایونه شاړې کېږي او خلک ټول تښتي، لپاره دې چې بې له اوبو بې له برقه ژوند ممکنه نه ده دوی ته، او دا د دوی ژوند ډېر زیات مشکلوي. همدارنګې نیویارک ټایمز وایي چې امریکا چې پلونه او ټاورونه یې وهلي دي، او د ایران بنیادي ملکي ادارې یې وهلي دي، او د دې لپاره یې خپل د اهدافو د وهلو کمپاین یعنی اداره ساحه ورته نوره هم لویه کړې ده، او دا عملیات به نور هم زیاتیږي، او دا به توسعه پیدا کوي. یو خبر د پاکستان په هکله دی، هغه دا دی چې ډاکټر حسن ظفر یو سیاسي او اقتصادي مبصر د پاکستان دا دغه کړی دی چې پاکستان د آینده څو ورځو لپاره، 10 ورځو لپاره ذخیره د ډالرو لري چې خپل دولت او امور مخکې یوسي، او د 15 ورځو لپاره پټرول لري چې دې باندې د خلکو او خپل حکومت ضرورتونه رفع کړي. دا علامت ډېر وی خطرناک دی، او دا د ډیفالت مسله ده، د کنګالېدلو مسله ده، او کله چې یو نظام کنګالېږي هغې باندې مالي قیودات لګېږي، یعنی دنیا د هغې لیټر آف کریډټ نه مني، بانکي کریډټ نه ورکوي، پیسې یې دغه کېږي، تجارت ورسره نه کېږي ډېر زیات، او دا پاکستان دې نقطې ته را رسېدلی دی. آیا امریکا دا کار قصدن به کړی چې پاکستان دې حالت سره مخ شي، او یا دا دی چې امریکا به د پاکستان لاسنیوي ته راورسېږي؟ که امریکا یې لاسنیوي ته ورسېږي، خو IMF ته به ووایي چې بودیجه ورته ورکړه چې دی د بحران نه وځي. که امریکا غواړي چې دا په همدې کې نور هم خراب شي، نو کېدای شي دا پیسې ورته حواله نه کړي او پاکستان ډیفالت خواته لاړ شي، او هغه اعتبار بین‌المللي او که دا کار وشو، بیا اقتصاد نور هم په ځمکه لګېږي، تجارت له منځه ځي، دنیا ورته جنس نه ورکوي، په قرض نه ورکوي، او د قرض پیسې خپلې ترېنه ټولې غواړي، نو د پاکستان د تباهۍ او د دغې پروسه خود به خوده شروع کېږي. او که چېرته امریکا وغوښته چې نجات ورکړي، د IMF نه ورته اشاره ورکړي چې هغه 1.3 میلیارده یا 2 میلیارده چې دي دا ورته ورکړي، نو په هغې صورت کې بېرته پاکستان بچېدلی شي. بل خبر دا دی چې فرید ذکریا یو امریکایي لیکوال او ژورنالیست دی، هغه په خپل یو مضمون کې د امریکا جنگ په خلیج فارس کې د چین لپاره په حساب یو مفته تحفه ورته ګڼلې ده، وایي چې په
بې له دې نه چې چین یو مرمي فایر کي، یو وار وکي، یو روپۍ مصرفه کي یا یو کس یې پکې مړ شي، دومره ګټې وکړلې چې امریکا هغې ته مارکېټ جوړ که. د عربي خلیج فارس د ملکونو اتکا یې په چینایانو کړله. د چینایان من حیث یو لوی قدرت راووتل او لګیا د خپل ټکنالوژي دا هم اپډیټ کوي، تازه کوي یې، او یو نفر هم وژل شوی نه دی او خپل د پټرولو دام اخلي او اثر رسوخ په نړۍ کې زیات شوی دی. بنان دا وایي چې دې جنګ کې بدون د دې نه چې چینایان یو فایر وکي، یو وار وکي، د مارکېټ یې ځان ته لوی که او عربي ممالک اوس همغې خواته ګوري، اتکا یې زیاته شوه، د چین ټکنالوژي خپل تولید یې زیات کړی دی، نور ممالک اوس دا ترېنه اخلي او د دې ضرورتونه د خلکو دې خواته زیات شوي دي او چین په خلیج فارس کې په لوی قدرت او قوت بدل شوی دی. نو دی وایي چې د امریکا دا کار په خپل په لاس وکړ چې دغه جنګ یې جوړ کړ او چین دغه جنګ غوښته، د هغې په ګټه و، غیر له هغې نه چې د هغې د پټرولو مشکل د خلیج فارس نه دی، چې دغه مشکل نه بر علاوه نورې ګټې چین ته ډېرې زیاتې دي، لپاره دی چې امریکا دلته تضعیفه شوه، د امریکا طاقت دا کم شو او د چین زیات شو. بې له دې نه چې چین کم مصرف وکړي، کم اضافي په حساب مرمۍ فایر کړي، دا کار دوی سره وشو او دوی دا میدان په حساب وړی دی او ګټلی دی. دا و زما د نن ورځې سیمه ییز او نړیوال تبصرې چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده چې برنامه وګورئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.